السلام علیکم ګرانو ملګرو. دا په قافیه باندې مې یو څو شعرونه لیکلي دي، تاسو په غور باندې واورئ. څو خبرې دي لیکم یې په کاغذ، څو خبرې دي لیکم یې په کاغذ، د ادب د اسانۍ لرم غرض، او چې غږ یو لري هغه هم قافیه وي، چې غږ یو لري هغه هم قافیه وي. تعریف لولا دا میدان دی او دا غز. او یو څو شعرونه نور دي چې قافیه خو د حرفونو په اواز ده، قافیه خو د حرفونو په اواز ده، داسې نه چې په شکلونو د الفاظ ده. هر زبان د قافیه دغه تعریف کړي، قافیه دغه په نزد هر استاز ده. زما بحث د پښتو په قافیه دی، زما بحث د پښتو په قافیه دی. دا خبره مې قابله د لحاظ ده. معترضه په زنګ تیکی کې ده، پس توره د په لاس ته اعتراض ده. او شایق ډیر په خوا دستار د په سر کړي، شایق ډیر په خوا دستار د په سر کړي، زمانه د چونیتوب د آغاز ده. او په دې اکل باندې یو دوه شعرونه نور چې تی او توی هم قافیه په هر حالت دي، تی او توی هم قافیه په هر حالت دي، په غلط دي که څوک وایي غلط دي. پښتنو کې اواز کې بیلتون نشته د تی او توی، پښتنو کې اواز کې بیلتون نشته. نو پرو د قافیه ښه په صحت دي، قافیه د بې ځایه پابند کړي، ستنان په ادب داسې مسلط دي. او په دې اکله باندې یو دوه شعرونه نور دي چې که د ژبې او ادب سره مخلص یې، راځه بیا زمونږ ملګری د مجلس یې. سبا بل به د پښتو ژبې وارث وي، نن یې ته محافظ ته وارث یې. او آخري یو فرد دی چې راته یاد دی ستا د سپینې کوکۍ لوز، راته یاد دی ستا د سپینې کوکۍ لوز، اوس هم شته دی هغه کلی هغه حوض. د اورېدو مو ډېره مننه.